د غزني ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لاره د ټیلر او 1580 مسافر وړونکي بس د ټکر پایله کې 6 کسان شهیدان او 11 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د غزني د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي ولایتي روغتون ته ټپیان پر وخت راوړل شوي، په خبره یې د 6 کسانو روغتیایي حالت نازک دی. بدبختانه باید ووایو چې یو ځل بیا د غزني په ولایت کې قرهباغ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې سپین بند ساحه کې د 580 او یوه ټیلر ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی چې په نتیجه کې 11 نفره زموږ خویندې ورونه زخمیان شوي دي او 6 نفره مو شهیدان شوي دي. از ایران آمدیم نیمروز، بعد از نیمروز هم میخواستیم بیام بریم کابل، بلیط کابل کرده بودیم. بعد یک باری دیگه حواسمون نبود دیگه، از اون بر تیلر اومد، از این برای میفهم راننده کدام چیز بوده، خدا بکنش دیگه دست خداست، قضاوت کردنش خوب نیست. اگه بریم تو تکر که دیگه ما اصلا نفهمیدیم دیگه. خلک وایي دا ډول پیښې ډیری وخت په دغه لویه لاره د موټر چلوونکو د نه احتیاط له امله رامنځته کیږي. ټولو ډریورانو ته زه دا وایم چې دغه اصول مراعات کړي او کوم قوانین چې هغه ترافیکي دي او کوم اصول دي ترافیکي دي هغه باید ټول مراعات کړي. دا به ډېر ښه کار وشي. باید وویل شي چې د کابل کندهار لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو لارو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره وخت د ترافیکي حادثو شاهده هم وي. د خلکو په باور که دغه لویه لاره دولی نشي او ترافیکي لوحې نصب شي ورته پیښې به ورسره کمې شي.